راځئ جناب شاه صاحب پیل له دې ځای څخه وکړو چې په ښار کې دا اوس وینو چې دواړو طرفونو ته په مرکز کلات کې په بازار کې موانع له منځه وړل کېږي. دا موانع د کوم هدف لپاره او دا د څه شي موانع دي؟ تاسو په خپلو راپورونو کې هم پخش کړي ول، انعکاس مو ورکړی ولو، دوکانونه په دې کې له منځه تللي دي او په دې کې مارکیټونه له منځه تللي دي. دا د کوم هدف لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصلي هدف خو دا دی چې دا کوم دوکانونه دلته جوړ شوي دي، دا سړک دو طرفه سړک دی، دا مځکه چې ده دا عمارتي سلطاني مځکه ده. نو په وخت کې د 20 کلن دورې د جمهوریت په وخت کې شخص را ولاړ شوی و چې دا الان کې شنه ساحه هم وه، دا ساحه یې غصب کړې وه. نو د ټول ولس د دې ټول کلات خلکو غوښتنه دا وه چې باید دا زموږ سړکان دو طرفه جوړ شي او دغه کوم غصب شوې مځکه چې دا خلاصه شي. نو اسلامي امارت ټول ارګانونه موږ په دې باندې مشوره سره وکړله، کښېناستلو، یو اداري مجلس مو جوړ کړی. د ټولو ادارو حتی شهري محکمه، مرافعه او نظامي محکمه، د دې ټولو په موافقه مو دغه ترتیب جوړ کړی چې موږ ښاروالۍ دا کار روان کړي. همدغه ټکي ته زه راتلم ښاروال صاحب چې دا کار چې تاسو وکړئ دواړو طرفونو ته تاسې په خلاف بازار کې موانع له منځه وړئ، په هغه کې دوکانونه شامل دي، په هغه کې مارکیټونه شامل دي او په هغه کې داسې ساحې هم شته چې په تېرو کې ویل کېدل چې شنې ساحې وي، خو وروسته پر هغو څخه استفاده کېدل، هغه ساحې هم پکښې شاملې دي. دا ستاسو یوازې ستاسو موافقه وه؟ تاسو د دې لپاره پلان جوړ کړی و او که نه په دې کې نور ارګانونه هم در سره داخل دي یا هم په دې کې د مشرتابه حکم دی؟ اول خو په ټوله سر کې د مشرتابه حکم دا دی چې کوم ځایونه غصب شوي هغه که په ښار کې وي که د ښاره د باندې وي، هر ځای چې وي، په دې کې مشرتابه ډېر جدي حکم صادر کړی دی چې دا باید د غاصبینو د لاسه ووځي. او د کلات د ښار پر برابر باندې کوم وخت چې زه دلته د ښاروال په حیث باندې وټاکل شولم، بیا موږ اداري مجلس جوړ کړی د جناب والي صاحب په مشرۍ باندې. د ټول اداري مجلس تقریبا 38 یا 15 کسان وو، په دې کې علما وو، په دې کې شیخان وو، په دې کې قومي مشران وو. د دې ټولو په موافقه باندې، د دې ټولو په غوښتنه باندې دا فیصله وشوله چې باید موږ دا ښار د دغه کوم په ښار کې موانع دي یا کوم غصب شوي ځایونه دا باید خلاص کړو. نورې موانع هم شته؟ موانع خو یې دلته یو خو دا د کوم دوکانونه چې دا په شنه ساحه کې د روډ په مابینځ کې، د سړک په مابینځ کې د غصب کړی وو، دا وو. او دوهم باندې بل مارکیټ وو چې په دا بل طرف کې وو، دا مو ټوله د بینه ویوړله. لا هم نورې موانع په لاره کې پاتې دي چې د دو طرفه لپاره خنډ شي؟ نشته انشاءالله. موږ پرون بیا موږ د سینک د پلس د بل طرف هم راواخیستلې، نو خلکو ته مو ټاکنه ولګوله، خلکو ته مو نقشه ور وښووله. خو الحمدلله د کلات باغیرته ولس او با جرأته ولس چې په دې باندې پوه شوله چې دا دلته غصب شوی دی، دا د اسلامي امارت یو غوښتنه ده، او په خپل لګښت باندې ورته ودرېده، هغه کوم موانع خپله ونړوله. دا دو طرفه جاده به له کوم ځای څخه تر کومه ځایه پورې؟ فعلا خو موږ دغه پروګرام دی د جناب والي صاحب غوښتنه وه په فیصله سره چې د سینک د پلسه به موږ دغه دو طرفه رااخو بیا تر قومندانۍ پورې یا رابلې دروازې پورې. اصلي پلان خو دا دی، شیخ صاحب مبارک دا حکم وصادر کړی دی چې دا د کابل و د کندهار سړک باید دو طرفه جوړ شي. دا یو خوشخبري ده، دا یو زیری دی چې موږ یې ولس ته ورکوو. دا پروژه به جناب ښاروال صاحب په څومره وخت کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي؟ دا پروژه تقریبا وسط ته رسېدلې ده. دا په قرارداد ورکول شوی دی. د سینک د پلس دو سړکه را شروع کېږي، داسې ژر د ژر روانه په اوته کې به انشاءالله دا شرکت خپل کار شروع کړي. بیا د رابلې دروازې پورې د ښار منځ چې دی که 15 کیلومتره و که هر هغه څو چې و، هغه به انشاءالله د دا شرکت د طرفه څخه دواړه طرفه جوړېږي، ژر د ژر به شروع کېږي. د کومو کسانو چې دلته دوکانونه تللي دي دوی ته هم کوم بدیل ورکوئ؟ نو هغه بیا ګورو د شریعت د نګاه څخه که د چا خپل اصلي ملکیت یې و، غصب یې نه و کړی، پر سلطاني عمارتي ځمکه باندې دغه ځای نه و جوړ کړی، هغه ته به خامخا بدلا ورکول کېږي ځکه دا د شریعت فیصله ده. یعنې ستاسو د معلوماتو له مخې حتما به ما ارزونه هم کړې، ابتدایي معلومات مو راټول کړي، ډېر دوکانونه او ډېرې ځمکې شخصي کې تللي دي او که نه تر ډېره پورې دولتي دي؟
زه فکر کوم په دغه کوم شخص د ځمکه غصب کړی و دا د ښاروالۍ د طرفه څخه په دا تېره شل کلنه دوره کې 4.5 فیصدي دغه یې ورکړې دي ځمکه او نور دی راولاړ شوی تقریبا 12 بسپې د غصب کړې ده. نو که داسې وي چې هغه هم حقیقت ولري هغه کوم چې د خریداري کړې ده یا ښاروالۍ په جمهوریت کې به ورخرڅه کړې ده که چیرې د شریعت په چوکاټ کې د شریعت د نگاه نه قابل د قبول و بلکل به موږ بدلا ورکړو او که چیرې شریعت دا د کومه قباله یا د خریداري باطله کړه بیا به نه ورکوو. صحیح ده. او نورې غصب شوي ځمکې هم شته په ښار کې؟ په ښار کې نور غصب شوي ځمکې هم شته، بلکل د ښاروالۍ جایدادونه خلکو غصب کړي دي، سرایونه غصب شوي دي، نو هغه ته موږ جدي ولاړ انشاءالله هغه هم ژر تخلیه کړو. په څومره وخت کې به هم دغه کار بشپړ شي؟ دغه کار خو انشاءالله پر روان هفته کې اوس خو دغه یو وجه دا شی دی چې دلته روژه مبارکه ده، دا خلک بیا ځای کول دا یو قسم موږ ته خوند نه راکوي په خپل طبیعت کې د روژې په وجه مو دا خلکو ته وخت ورکړی دی که نیمې کومه غصب شوي ځمکې چې دي یا د ښاروالۍ ځایونه دي یا مثلا دوکانونه دي هغه موږ جدي ورته ولاړ یو پلان ورته لرو چې دا هم تخلیه کړو. د غصب شوو ځمکو د مخنیوي په کمیسیون کې هم تاسو په خپله غړیتوب لرئ. داسې ځمکې هم دلته ویل کېږي چې ستا د نورو ریاستونو دي خو خلکو غصب کړي دي، د دې لپاره څه پلان شته؟ د هغو دپاره پلان خو ټوله یو پلان جوړ شوی دی، هغه که د ښاروالۍ ځمکه غصب شوې، که د محکمې په نامه غصب شوې ځمکه، که د زراعت وي، و دې ټولو ته موږ جدي ولاړ انشاءالله دا به ټوله د غصب خلاصېږي. هغه مسیر کې ما کوم معلوماتونه چې وکړه زموږ د معلومات په اساس باندې دا د میزاني سړک سیده د عمومي د کلا شهرات ته وتلی، خو بدبختانه هغه کوم شرکت چې دا سړک جوړوي په هغه باندې په وچ زور باندې د مسیر اړولی و، په مخکې دوی مارکیټ جوړ کړی دی او موږ دا پلان لرو چې هغه مارکیټ په حتما د بینظیر دا سړک به موږ سیده کوو، ځکه وجه دا شی دی چې د ټول ولس د ټولو د ښار د مشرانو د قومي مشرانو غوښتنه دا ده چې باید دا زموږ سړک عمومي شهرات ایله سي دا معنی لري چې راوځي او د ټول ولس ته معلومیږي. ګټې بیا دا وي چې ترافیکي پیښې به کمې شي، د خلکو دپاره به کاروبار هم پیدا شي، سړکان به پراخه شي، دلته به خلک وسایه شي، ځکه دا عمومي شهرات ډېر ولایتونه پر دې لین باندې ځي. ډېر وختونه داسې راغلي دي زه خپل ورته راوتلی یم چې روډ بند وي، دا سړک بند وي، یعنې چوک جام وي. وجه هم دا شی ده په دا تېره میاشت کې په دغه روژه کې زموږ خپل یو کارمن مو د تنظیم په نامه باندې کارمن مو هغه خپله دغه حادثه کې ترافیکي پیښه کې موټر ووري پر هغه ځای باندې شهید کړي. نو ځکه زموږ مطلب هم دا شی چې د خپل قدرمن ولس لپاره د دې ښار چې دا ښار ډېر تاریخي ښار دی او ولس یې ډېر باغیرته خلک دي، د دې لپاره باید موږ کوشش وکړو اسانۍ ورته برابرې کړو، دوی به خپله په دې پیدا پوه شي. نن اگر که یو څوک یو شخص په دې خفه وي چې د مارکیټونه یا دوکانونه نړېږي، خو په حقیقت کې په آینده کې به انشاءالله دا ټول ولس په دې خوشحاله وي او لله الحمد اوس هم دا ولس وینو دلته په سوو انسانان موږ دا کار شروع کړی دی، په سوو انسانان ولاړ دي، حتی خلک په میډیا کې هم ګوري، خلک ډېر خوشحاله دي، دا ولس د امارت سره ډېر خوشحاله دی. الحمدلله ولس اوس دا دغه کوي دا فکري وایي نن الحمدلله کلات فتح شولو چې کوم موانع د هغه زورواکو د خوا سوه هغه ولاړه د بین سره، نو د ولس چې دی د امارت سره الحمدلله ډېر خوشحاله دی. د همدغه سړک جوړېدل به په څنګه ترتیب سره یو ښاروال صاحب؟ د سړک جوړېدل خو دا یو شرکت ته ورکول شوی دی، په ډېر معیاري طور به جوړېږي، په ډېر ښه اساس به جوړېږي، جاده به جوړېږي، 10 متره جاده ده په مابینځ کې، درې ګزیان به وي، ښه ګلدان به پکښې کې وي، انشاءالله دا به ټوله په ډېر ښه اساس باندې جوړېږي. یو شمېر کسانو ته سوال پیدا دی چې همدغه سړک به ډېر وخت ونیسي دغه جوړېدل، تر هغه وخته پورې به همدغسې بازار دغسې پاتې داسې لوټې به پرتې وي، تاسو څه اطمینان ورکوئ؟ نه په دې کې زه خپل قدرمن ولس ته دا ډاډ ورکوم چې دا سړک 10 کیلومتره یو شرکت سره خبره شوې ده، منظور شوی دی. بیا جناب والي صاحب دا کوم شرکت والا دا راوغوښتلی او ده ته یې خبره وکړله چې ته 10 کیلومتره جوړې په اوږدو باندې یو سړک موږ ته راولاړ شه، دا 10 کیلومتره ډبل 15 کیلومتره په دې ښار کې را جوړ کړه، لکه د سیانک د پلسه چې واخې د قومندانۍ تېرېږي
هر څونه چې ولاړې دا 15 کیلومتره به ډبل سړک را جوړي دا به نن ان شاء الله پر روانه هفته کې به روژه کې به ان شاء الله کار پیل شي ان شاء الله ژر به دا پروژه یعنی عملی چارې به په همدې روژه کې ان شاء الله عملي ځکه دا شرکت والا ما ته راغلی ښاروالۍ ته ما سره خبره وکړه چې موږ دا کار نو پیل کړی ولکه تاسو دغه ځواني وکړي چې ژر دغه کوم معنی د بین ویسي او دا مارکیټونه دکانونه ونړي چې موږ خپل ماشینری را انتقال کو او خپل کار شروع کو دا سړک کامرا کو برابر کو هغه په دې باندې ډیر جدي دي چې ژر ان شاء الله راځي کار وشي. جناب شاروال صاحب د خلکو لپاره په دې وخت کې څه لازمي دي؟ عام ولس باید په دې وخت کې څه وکړي؟ عام ولس باید په دې کې زموږ سره پوره همکار واوسېږي دا بې ځایه تبلیغات باید ونه کړي او حقیقت دې وګوري د اسلامي امارت کوم کړنې چې دي هغه د حقیقت راپورته کې بې ځایه دې ونه غږېږي زموږ سره د همکاري وکړي په دې ښار کې د ښار په تنظیم کې او د ښار په منظم کې او د ښار په ښه ښکلا ساتلو کې باید زموږ سره همکاري وکړي ځکه دا ښار یوازې د ښاروالۍ کور نه دی دا د دې ټول ولس ګډ کور دی باید موږ د خپل کور په ګډه باندې په همکاري او په همغږۍ سره صفا وساتو او کومې معنی چې دي پر ښار کې هغه باید خپل خود سره لرې کړو.